بسم الله الرحمن الرحيم دا حدیث مویلو دا عبدالله ابن عمر دا دے کنا سنگا او دیکی ما یستفاد من الحدیث پاتیو دا فامل میتتان فالجراد والحود دا مویلو دے کنا لفظی معنام کړی و عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمائی چې نبی علیہ السلام فرمایل احلت لنا میتتان حلال کړی شي موږ لپاره دو مرداري و دمان او دو ویني فاما المیتتان هر چې دو مرداري دي فالجراد پس ملخان دي والحوت میان دي واما الدمان هر چې دو ویني دي فالکبد پس جگر دي والطحال او تور دي ملخ ته په فارسی کې څه وایي ملخ ناشنا خبر ده خا وفيه ضعف او په دې حدیث کې ضعف وجد ضعف من ویلو عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم دا پکې ده او سیدا چې دا موقوف ده په ابن عمر باندې او دې لره حکم د مرفوع ده ځکه چې حلال حرام صحابي په خپل اجتهاد نشي بیانولای دا ویلو کنو ما يستفاد من الحديث هذا الحديث كالاستثناء من آية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله دا حديث پشان دا استثناء ده دا هغه آیاتنا چې الله فرمایي حرمت عليكم الميتة والدم مردار په قرآن حرام شوی دم مسفوح په قرآن حرام شو خو دې حدیث سره تسراغه استثناء تراله دلیل چې تخصیص د آیات په صحیح حدیث باندې کیږي دلیل چې تخصیص د آیات په خبره واحد او دا احناف منی دا دلیل کې پیش کول شي لا احناف هم څه کوي منی چې خپل ځای کې خپل کور کې مسله ثابتین او خبره واحد چې دا خو ځواني دی او قرآن قطعی دی نو تخصیص د کتاب الله په نشي کېده تاسو به اصول کې وایي نو د شي ځکه راځي راول شي دلته خو تاسو هم کړی دی کبد او طحال تاسو هم حلال منئ ځین تراځي خبره دیم مناسبت د دې حدیث د دې باب سره ان المحرم نجس اصل خدا دې چې کوم شی حرام وي غسوي پلیت وي کوم شی چې حرام وي هغه پلیت وي فإذا كان هذا حلالان فهو طاهران هر چې دا دواړه شیزونه حلال شو نو معلومه شو چې دا طاهر هم دي طاهر یعنی دا مئی او جراد او وینا او طحال وایي په خبره دا چې حلال شو خو طاهر هم دي ځکه قانون دا دی چې کوم شی حرام وي هغه نجس وي نو چې کوم شی حلال وي هغه به طاهر وي چې کوم شی حلال وي هغه به سوي طاهر درېمه فائدہ په حدیث کې احلت لنا میتتان نبی علیہ السلام فرمای نو قانون دا شو چې نبی د ځان نه حلال او حرام نشي جوړوله په حل او حرمت کې نبی علیہ السلام هم الله ته محتاج دی اصل کې حلالون کې حرامون کې سوق دے مولا الله دے وایي لکه څنګه چې په یو بل حدیث کې ویلو په بار د پیاز او د وګو کې نبی رسول الله فرمایلی پیاز او وګو خو پیژنې چې څوک دا خوري او جمعه تراجینو د مټ نه ونی شي بهر یو باسي حدیث کې داسې دي خو به ور سره دا فرمایلی ليس لي تحريم ما حل الله ليس لي تحريم ما یعنی زب جمعات کې مپره دی خدا حرام هم ندي ګره چې خورل حرام شي ليس لي تحريم ما احل الله درېمه فائدہ په حدیث کې هغه اصولي فائدہ دا هغه دا چې احکام شرعیو کې مفرد مضاف عام وي مفرد مضاف
عام وی لکه دلته احل لكم صید البحر خکار د مئی نو خکار یو خکار نه دی مراد بلکې بحر کې چې هر یو شی دی بس دا رد په احناف چې هغه صرف حوت ته حلال وای نور ته نه وای زين تراجی خبره د دې بل مثال قران کې لکه الله فرمایي اذكروا نعمت الله عليكم رایات کې نعمت د الله په خپل ځان نو دا نعمت نه یو مراد ده که عام نعمتونه عام نعمتونه مفرد مضاف کی عمومی مفرد مضاف کی سوی عمومی سلورم فیدا غدارة چی الاصل فی المیتات التحریم اصل پا مردارو او وینو کی حرمت دے اصل پا مردارو او وینو کی حرمت دے او دا استثناء دے دا تسرا استثناء دے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه روایت ده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی اذا وقع الذباب في شراب احدكم کله چې پریوزی مچ پسکاک د یو تن استادو کې فليغمسه نغپکی اغیلرا عمر نه اغیلرا ثم لينزعه بيرو باس اغیلرا ولي علت ذا فان في احد جناحيه داء یقینا په یو د دواړو وزرو د دې کې مرض دی او فی الاخر یو په غبل وزر کې شفاء شفاء ده اے مولانا دا ان و شفاء چرا منصوب است صرفی نحوی قدامس اکرام دا ان و شفاء منصوب ولیدی معنی ته بسوچ کینو تمیز خرافه د ابهام کوي دې د چانه کړی دا اے قانون دا د جار مجرور چې کله مقدم واقع شي جار مجرور کله په محل اسم کې نه واقعي په محل خبر کې واقع کی محل ما تاسو ته ویلو جار مجرور په محل نو ګورئ دا ان تش فإن في أحد دا في أحد جار مجرور ده کنده نو دا به خبر مقدم کی او دا ان بورلرا اسم مؤخر کې دا چا دا ان لپاره نو دا ان او شفاء چې منصوب ده بنا بر اسمیت چا ان فإن في أحد جناحيه دا ان تنسب چا ور کړي ان ور کړي دا اسم مؤخر ده وفي الاخر او پاغبل وزر کی شفاء شفاء دا ما يستفاد من الحديث دا حدیثنا دا مسئله معلومیږي چې کله مچ په مایعاتو کې پریوزي نو حکم یې عمده ده کله چې مچ په مایعاتو کې پریوزي نو حکمی همدا ده چې نن باسو بیرته گزار کا او علت ور لرسد هغه ده چې یو وزر کې شفا ده او بلکې دا ده نو ده دا والا وزر خطکې نو تاسو چې بیرته هغه بل وکینه نه باسي نو پاغه سره شفا وشي او دا رسول الله پاغه زمانہ کې ویلو چې نه طب او نه مایکروسکوپ او نه بل شی دلیل چې وحی چې دا وحیده دا حدیث څه دی وحیده د الله تر طرفه ده دویمه فائدہ الذباب وكل ما ليس فيه دم يقاس عليه مچ ورغه شی چې پاغه کې وینه نوي دا په دې باندې قیاس کی نو کدا په خوراک کا کې واقع شي نه پریتی دا که په خوراک کا کې واقع شي نه پریتی درېمه فائدہ هغه دا چې ذباب حرام دی ذباب څه دی حرام دی دلیل ثم لينزعه بیرو باسا ولیک حلال یو خبر تر اشترو ته اجت نو د دې حدیث کې حکم شرعي د الله رسول بیان کړی دی
اوس که د یو سړي طبیعت نفرت کوي یو پیاله د مچ پکې پرېوته او ته وایې چې راشه حدیث کې راغلي نه باسه او ویې باسه نو بس سنت باندې عمل نه راځي. نه، جواب دا دی که ستا طبیعت نفرت کوو او ضیاع د مال نه راتلله خیر دی مې استعمالوه. که اوس یو شی قیمتي و سوچه غوړي او یو ګیلاس او په هغې کې مچ پرېوځي نو اوس هغې باندې او تا 500 روپۍ ورکړي دي نو هغه ته اړولی شي هغې نه به مچ لرې کړي. څلورمه فایده په دې حدیث کې هغه دا ده چې دا حدیث فی شراب احدکم دا قید احتراجی دی. که طعام وي وچ طعام وي یا نور د شیزونه چې هغه لامده نه وي نو په هغې کې نه ویشتل حاجت نشته دی. دا صرف په د څښلو په څیزونو کې ورته حاجت پېښېږي. وایي په خبر داسې نه چې کاسه کې ترکارۍ کې مچ پرېوځي او ته چې ثم فلیغمسه ورننه باسه. نه چې وچه ترکاري ونه نه ویشتلو ته حاجت نشته ځکه فی شراب احدکم راغلی دی. شوروا خو مایعه ده، شوروا مایعه ده. تاسو پوه شئ. اخرجه البخاري و ابو داود وزاد او هغې کې به د ابو داود کې دام زیاتی کړي و انه دا مجد بلا بچی چې دی یتقي ځان ساتي بجناحه الذي پخپل هغه وزر فيه الداء او چې په هغې کې مرض دی. که د مج په هکله پوره معلومات غواړئ د شیخ عبدالسلام رحمه الله تفسیری ترجمه د 1993 وګورئ په سورة عنکبوت کې 19مه سپاره عنکبوت دی که کم یو دی یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ولته وګورئ انقص خلق الله دی سترګې شته وروځې نشته دی او ظالم بچی دی چې خپې ګنده شي په سترګو یې پاکوي. قانون خدا دی که نه چې خپې دې ګنده شي او په ځمکې یې وسولوه هغه پې دا وروځې صفا کوي وروځو باندې صفا کوي. او مګسې بې حیا دی بس چې تی د یو ځای نه وشړې بس بیا راځي قص کوي در سره. مچ چې دی د یو ځای نه دې پاسو بیا څه کوي بیرته راځي هماغه ځای له راځي بس. او بله فایده دا ده که په سپین شي کینې توره ګندګي کوي که په تور شي کینې سپینه ګندګي کوي. ښه او بیا هم الله پیدا کړی ډېر حکمتونه دي پکې. دنیا کې دا بدبویانې د مچانو خوراک دی. که چېرته مچان نه وي نو د بدبویانو د لاسه انسانانو ژوند نشي کولی. فرشته چې خالق دی که نه وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة اغا چې پریکړه شي د حیوان وهي حیه او حال لا چې هغه بهیمه ژوندۍ وي فهو میت دغه مقطوع برخه مردار ده. پوهیږئ کنه پوهیږئ؟ ما قطع من البهیمه هغه چې پریکړه شي من البهیمه د حیوان نه یو انعام یو بهیمه وي. انعام مطلق هر چارپای ته وي. بهیمه اگر چارپای ته وي چې خوراک وکي لره ډک او به بیرته د لری نه شخن واپس کوي. اما کول اللحم حیوانات ټول دا کار کوي. ګډه بیزا غوا غوي اوخ اوخان دا ټول دا کار کوي چې هغه لري ته کوم خوراک تیر شي نو بیرته د معده کول لپاره خولې ته دغه کوي. وایي په خبره دې ته بهیمه وایي. د دې په سورته مائده کې خسته فائدہ دلته په تفسیر کې ویل کیږي. او شان ورود د حدیث داو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته هجرت وکړ نو انصارو بلکې د مکی مشرکانو هم دا کار کوو چې د خپل اوخانو نه به قوب کټ کو. قوب پیژنې شترې کوهانې شتر هغه کټ کاغې نه به واز د واغست هغه به پخه کړله او هغه ځای به وګنډ یا د څه علاج وکړه بس
اوخ به په ځای باندې روغ و غواز د به دی څه کوله خوښوله یا د مکې مشرکانو به دا کار کو د اوخ لبه به وواله لبه د اوخ په دیجه کې یو رګ دی هغه به کټ کړ نو هغې نه به وینه جام ډک کړ او بیا به بیرته هغه بند کړ وینه به بنده شوه هغه وینه به بیا پخه کړله بس هغه بیا خوړله نو نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث فرمایي چې ما قطع من البهیمه هر اندام یا هغه وینا یا هر یو شی چې قطع کړی شي من البهیمه د حیوان نه نو فهو وهي حیه حال دا چې هغه سوي ژوندۍ وي نو فهو میت دا څه دی مردار دی دغه مقطوع غوخه یا مقطوع وینا مردار ده اخرج ابو داود والترمذي وحسنه امام ترمذي حسن ګرځولې ده واللفظ له والفاظ د امام ترمذي دي دا حدیث په باب د قواعد کې فقهي قاعده ده فقهاو دا لیکلي دي ما ابين من حي فهو ميت ما ابين من حي فهو ميت هر هغه شی چې قطع کړی شي د ژوندینه نو هغه مردار دی دا به تاسو ته راځي الاستثناء د دینه استثناء د څه شي راغلی ده یو استثناء المسک مسک میشناسی خوشبوست در نافی ثعلب است گیدل ته فسوي په فارسی کې ها روبا در نافی روبا یک کڅوړ است درنجا خون است و او خون خوشبویی دارد ما و شما یک طولبا 25,000 نمیشه صحیح اصلیمش چی دی کنه و 15,000 افغانی نشی اغسطه نو د دین استثناء د دغه خوشبویی راغلی ده اغم د ویني شکل له خوشبویی لري نو په دی وجه باندې د هغه استثناء شته دی دا چا لیکلی شیخ عثیمین رحمه الله لیکلی دی شیخ البانی همزول 1420 کې دواړه وفات شوي دي الله دې رحمت وکړي یو دا خبره شوه چې دغه ګیدل چې د اروبا که ژوندې هم وي خو چې تاسې د مشک راوشکول هغه پاک دي هغه مشک خوشبویي پاکه ده او بله دا چې په هغې وینې سره هغې ته ضرر نه رسي یو زیتي شی دی د هغې په بدن کې پروت دی دویم استثناء راغلی د توریده یا متروده هغه حیوان چې ستانه وتښتي ستانه څه شي وتښتي یا داسې ځای کې وغورځېږي چې هلته اوس ته ذبحې دپاره نشي ورکوځېدی نو شرع تا ته وایي چې غشی راواخله یا چاړه راواخله چې په هر ځای لګېده خو چې زخمي شوه او مړه شوه بس حلاله ده او په شرط د دې چې غورځولو سره تا بسم الله الله اکبر ویلي نو هغه ما اوبین من حیین دی خو هغه حلال دی هغه څه دی حلال دی د وجه د ضرورت نه یا د توریدي دویم مثال دا دی په شرع کې عربو به دا کار کوي یو ښکار به نیو نو ښکار به ترې منډه کړلې په شریکه به یو طرف نه او بل طرف نه راغله بس وبې نیوله نو زر زر چا به ترې خپې پرې کړي چا به ترې سټ پرې کړه چا به ترې څه نو هغې کې هم دې له اعتبار دی چې ذبحه به دې کړي خو که کوم اندام د ذبحې نه مخکې چا کټ کړی نو هغه هم حلال دی هغې ته توریده ویلی شي توریده به معنی متروده برانګېخته شده چې پارول شوي بس تختستان او تیراګیره مولیانو پوه شوي باب الانیتی باب د په بیان د احکامو د لوښو کې وخت تیر شوی دی تفریح شروع ده زینو بس بسم الله